فاروق محتاج نه دی، پښتو له ډېر څه ورکړي دي، ډېر خدمت کوي، شاعرانو پسې ګرځي، کلي په کلي پسې ګرځي، د پروګرامونو له ولځي، ریکارډینګونه وله کوي، بیا یې نیټ له ورکوي، په زرګونو خلک ورسره دي، هغه یې ګوري، د هغې نه تاسو دادونه وسولوئ د ده په وساطت سره. د هغه یو قطعه ورته وایم چې لکه د ګل د انتظار کې پاڼې پاڼې شومه، لکه د ګل د انتظار کې پاڼې پاڼې شومه، او زه د الفت په اوږده لار کې پاڼې پاڼې شومه، او زه یو کتاب یم د وختونو ګرد وهلی یمه، زه یو کتاب یم د وختونو ګرد وهلی یم، او پروت وم د لوست په انتظار کې پاڼې پاڼې شومه. ذوالفقار کیف ته بلنه ورکوم چې راشي او کلام واوري. مننه. زه د هېواد ادبي تړون له طرفه تاسو ټولو ته بلنه اول در کومه چې اتوار په ورځ زمونږه تعزیتي غونډه ده، ریفرنس دی د اقبال لالا فضایي کې سهار 8:30 بجې خامخا راشي او د ظلم د مذمت لپاره راشي او وښایي چې پښتانه ظلم نه مني، پښتانه دهشتګرد نه دي، پښتانه ظلم خوښي نه دي، ظلم نه خوښوي. نو دا تاسو ته بلنه هم دا درخواست هم ده چې خامخا پکې ګډون وکړئ. بیا یو هم دوه مشران ناست دي. زه ستا د ذات احاطه څنګه وکړم، زه ستا د ذات احاطه څنګه وکړم، زه په لفظونو کې تا څنګه ځای کړم، زه دومره لوی تخیل نه لرمه چې پکې ستا د ذات تعریف وکړمه، زه ستا د ذات حدونه څنګه وستایم، ما ته خو خپله هم د دې خبرې علم نشته چې کائنات ته ستا تر کومې پورې، د دې دنیا نه چرته لرې نور څه شته او که نه، د دې اسمان نه چرته بره خلق شته او که نه، د دې دنیا نه علاوه هم مخلوق شته او که نه، د کائنات هم سر چې شته او که نه، بله دنیا هم چرته لرې دی آباده ده که نور هم دا ستوري او نورونه چرته شته او که نه، نور هم سپوږمۍ او دنیاګانې څه وجود لري څه که نه، دا هر څه چې یو ځای شي نو یو ذات خو نه دی، که نه دا هر څه ګواهي ده ستا د ذات خالقه، چرته کې لرې او سم لرې، چرته ژوند خو نشته، چرته وجود د بني آدم په بله خوا خو نشته، چرته اوبه په بله ځمکه یا هوا خو نشته، چرته آدم او یا په خوا کې هوا خو نشته، چرته کې ژوند خو کائنات کې په بل خوا خو نشته. زما خو خیال، زما خو ذهن او ګمان دا دی، دا هر څه ته یې دغه هر څه د قدرت خالقه، زه په وړوکي تخیل کې بندیوانه یمه، زه په دې وړوکي ذهن کله تا لیدلی نشم، زه ستا د ذات احاطه چرې هم کولی نشم، زه ستا د ذات احاطه چرې هم کولی نشم. یو جوړ غوندې بل ازاد نظم به وه، اختره راشه اختره راشه خو د ځان سره بدلون راوله، داسې بدلون چې پکې یو بچی ماتم ونه کي، داسې بدلون چې په یو کور کې هم نهر نه وي څوک، داسې بدلون چې په هر کور کې څه پاخه شي پکې، داسې بدلون چې پکې کونډې دروغجنې نه وي، خپلې بچو ته د دروغو حوصلې نه ورکوي، داسې بدلون چې یتیمان هم په شلېدلو جامو یا په پیزار کې چرته ونه ګرځي، داسې بدلون چې د غریب وړه ماشومه ډوډۍ چې د نکریزو او بنګړو پسې سلګۍ ونه کړي، داسې بدلون چې د مزدور واړه واړه ماشومان په خوشحالو او په خندا وي څه ارمان ونه کړي. اختره راشه خو څه نوي نوي دونه راوړه، هغه د تېرو په شان چغې او سلګۍ چې نه وي، راشه ته راشه یې اختره خامخا راشه خو نوې تصویر، نوې تعبیر او نوې رنګ راوله. ډېره مننه.